بلنه ورکوم ښاغلي امین الله همت صاحب ته چې راسي د دې وروسته د قبله تسلیم صاحب تصمیم ونیسي. امین الله همت صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. د صدر صاحب د نورو ټولو راغلو مېلمنو په اجازه کلام عرض دی. ساده ګوټی غزل د هیله کوم چې تاسې راسره واورئ او ستاسو ته خوش واړوي. تویېدې له سترګو اوښکې یو ماشوم پروت په ژړا و، تویېدې له سترګو اوښکې یو ماشوم پروت په ژړا و، د کور ټول غړي یې مړه وو، بس دی پاته یک تنها و. یو بلا له پاسه راغله جوړ د ده مخ ته ماتم و، یوه بلا له پاسه راغله جوړ د ده مخ ته ماتم و، یو تابوت یې د مورجانې بل د خور او د ابا و. سترګې ډکې یې له اوښکو په سلګو یې دا ویل چې سترګې ډکې یې له اوښکو په سلګو یې دا ویل چې موږ ویده وو خبر نه وو دا ګزار له کومې خوا وو. د ظالم له ظلمه تنګ سو په هجرت بل ځای ته ولاړو، د ظالم له ظلمه تنګ سو په هجرت بل ځای ته ولاړو، دورې هم ظالم پرې نه شود پر موږ وار د هغه چا وو. پر موږ داسې ګزار وسو چې کورونه یې راوران کړل، پر موږ داسې ګزار وسو چې کورونه یې راوران کړل، د چا پښې د چا لاسونه او سرونه په هوا وو. او دا چې څه زموږ سره وسو زموږ نصیب کې و همته، دا چې څه زموږ سره وسو زموږ نصیب کې و همته، زموږ کبر دی پر سر سترګو امتحان د پاک الله و. مننه توجه مې ولې نه